السلام علیکم ګرانو کتونکو د ثوابې سټیفان ایر ته راغلي دا وګورئ ماشاءالله په ګرمۍ کې هره ورځ دلته سمه میله وي دومره مخلوقات راغلي دي تاسو کتی شئ د نیر بره حصه ده دا وګورئ دا د تنبو هغه سیستم دی چې کله اوبه سیوا شي او بندۍ یې دا تنبو سیستم یې کړی دی دا هغه بره ځای دی چې کوم سایډ نه دا اوبه راځي او دا اوبه په کومه طریقه راځي دا وګورئ دا لاندې دې جال کې دا اوبه راځي دا بره غر نه د دغه غر لاندې دا اوبه راځي ډېر لرې نه ویل کېږي دا چې دا نهر یو زنانه یو انګریزي جینۍ تعمیر کړی استیفا د هغې نوم او هغه په دې کې بیا مړه شوه په دې پراجکټ کې نو په ګرمۍ کې ګڼ شمېر خلک دلته راځي تاسو وګورئ او دا جیکټونه که تاسو ته ښکاري ځای په ځای باندې دا جیکټې دي دا په کرایه ورکوي په 100 روپۍ ګنټه په کرایه باندې دوی دا جیکټې ورکوي دغه کسانو کاروبار پرې روان دی او دغه شان ځان ته چې ته څوک کښلي ده نو هغه بیا په 1200 روپۍ باندې او دې ته وګورئ دلته نه خلک ټوپ کوي کسان دغه دي ځای په ځای دغه ماشاءالله دا دنیا خلک ورته راځي هر مازدیګر دلته کې میله جوړوي تاسو وګورئ ګرمۍ چې خلک په مخه واخیستل نو دلته کې به منډه راغله او دې اوبو ته ورټوپ دلته هره ورځ دغه میله وي دا تاسو کتی شئ ثوابې سټیفان ایر ډېر مشهور دی او مسافرو دپاره دا ویډیو مونږ کوو چې کوم مسافر دي دا وګوره دا جیکټې دي په 100 روپۍ باندې په 1200 باندې دی دا هرڅی او په 1200 باندې دی دا هرڅی او په ګنټه چې ده نو ګنټې ورکوي په 100 روپۍ ګنټه نو خیر 100 روپو ته 200 روپو ته پکې مه ګورئ څوک کوم چې دلته لامبلو ته راځي کوشش کوئ چې هغه جیکټ استعمالوئ او ماشومان داسې ماشومان مه راولئ کوم چې د ډوبېدو خطره وي چې کوم د ډوبېدو خطره وي هغه واړه دلته مه راولئ ځکه ډېر خلک دې کې ډوب شوي هم دي ډېر خلک دې کې ډوب شوي دي او ویل کېږي دا چې زیاتره پکې میلمانه ډوبېږي نو خیر بیا هم شوقیه چکر څوک لګوي خو احتیاط ښه شی دی دا جیکټ دغلته کې دا کسان په کرایه باندې ورکوي په 100 روپۍ ګنټه بېغمه په 100 روپۍ دې ورکوئ او په ګنټې دپاره ته نه راغلی ګنټې دپاره ته دا جیکټ رالی او خپله غوپه واخئ لامبې او خپل سور منوئ نو د دنیا خلک راځي ماشاءالله دلته او سمه میله جوړوي دا وګورئ لوی واړه بوډاګان شازلمي دا هغه سره بورې ده که په دې کې مونږ ځو نو ستړي به شو خو دا داسې هغه سرونو پورې وګورئ دومره مخلوقات راغلي دي چې حساب یې نشته دی دا ګورئ پکې په ټوپانو باندې نو ګرانو کتونکو د ثوابې چې کوم چاپېرچل خلک دي او هغوی په مسافرۍ کې دي نو دا ویډیو د هغوی دپاره ده وګورئ خپله علاقه او خوند مزه ترې واخلئ بل دغه پیغام به درکړم چې کوشش وکړئ چې ماشومان
مه راپرېږدئ دې ته که ماشومان راځي نو داسې پړې ورته تړئ چې د ډوبېدو خطر یې نه وي پړې ورته تړئ سیټ ته او ورسره په خپله باندې څوک نه څوک ودرېږي ماشاءالله د صوابۍ مشهور نهر استیفا تاسو وګورئ هغسې ډم ډک دی ټوله علاقه ډکه ده او خلک پکې دا وګوره داسې ور ډوبېږي چې بیا په اوږدو باندې مزلې کوي چې چاته لامبو نه ورځي کوشش کوئ چې مه راځئ او بیا هم چې راځئ نو ځان ته دلته نه دغه اخلی ځان ته دا کومې جیکټې چې دي په 100 روپۍ ګنټه په کرایه راغلی او ښه بېغمه سرمناوه نو ګرانو کتونکو دغه چکر مو راولګولو تاسو دپاره مو دغه لوکل ویډیو وکړه دا کلیپ مو ستاسو دپاره وکړو امید لرم چې تاسو به کوم مسافري هغوی به خپل علاقه لیدلې وي او چې چېرته مې خپلې دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ ښاد او بد بریالي اوسئ والله